زه اميررزاق امير د ملکنډ جنسي درګۍ د کلي اوسېدونکی ما د پښتو ادب سره تعلق ساتم. فارسی او اردو کې هم شاذ نادر ما لیکل کړي دي. چینلو باندې ځای په ځای راغلی یم او زما ډېرې سندرې زما پهچان زما یوه سندره ده چې زما پېژنګلو ډېره زیاته په هغې باندې کېږي. په محبت کې رنځېدم د زړه د درده خورېدم. دغه سندره زما چا ویلې ده، بادرزیب ویلې ده، په دې چینلو باندې اکثر نشر کېږي. لوی واړه بوډاګان زنانه نارینه ټولې ډېره زیاته خوښوي او ډېره زیاته یې اوري. ما خو په پښتو په ادب کې چې څومره کار کړی دی نو د کم کر نه زه شعر شوی یم، زما خو نه دی یاد، خو ما به د علیادر استاذ او د ټوپی جمشید دا دوه غټ غټ استادانو د دوی او د سنګر جمال د دوی دا قیسې میسې او دا سندرې ما ته اوس هم ډېرې یادې دي، ډېرې چاربیتې ما ته یادې دي د خلکو. ما یو کتاب چاپ کړی دی په 1992-93 کې مې چاپ کړی دی د خیالونو تصویرونه. اوس مې بل کتاب چاپ دی په 2016 کې سړي کا کتاب مې چاپ کړی دی. را روان کتابونه زما درې کتابونه زما د نثر را روان دي. یو مې کتابت له اوس ورکړی دی، کمپوزنګ یې شوی دی د پلوشو ټال افسانې دي 17 افسانې شایع کومه. د دې نه پس بیا زما بل کتاب دی چې تحقیق څه ته ویلی شي او څنګه کېږي او تخلیق څنګه کېږي، تخلیق څه څیز دی په هغې باندې مې خبره کړې ده. او بیا تنقید څه څیز دی، د تنقید بنیادونه څه دي، د تخلیق بنیاد که تحقیق دی نو د تحقیق بنیادونه څه دي، د تنقید بنیاد که تخلیق دی نو د تخلیق بنیادونه څه دي، او تنقید که سلامت دنیا منوره کړې ده او خوږه کړې ده او ټیک کړې ده او د کار خبرې منځته راوستې دي نو د تنقید بنیادونه څه دي. په دې باندې ما یو مضمون شروع کړی دی او لږ پاتې دی، بیا دغه مضمون شایع کوم. او بیا په منصور حلاج باندې دریم کتاب زما سره په منصور حلاج دی چې منصور حلاج چې کوم دی څوک و، کوم ځای پیدا شو، څومره یې عمر و، څنګه په دار شو، دا ټولې خبرې چې کومې دي د هغه د ژوند ټول واقعیات مې راغوستي دي او هغه په هغې کې ما لیکلي دي. اوس دومره پاتې ده چې زه د فارسی شاعري اوس ګورم او د هغې نه د منصور چې چا څنګه استعمال کړی نو هغه پښتنو ته مخکې کومه. موږ خو خپل ځاني چې شاعري کوله نو ما چې کله کتاب چاپ کړ او هغې له د کالج کې دغه کتاب مخکتنه وه دغه ورله راغلی و د افضل خان لالا، هغې له مونږ هغه کتاب مخکتنه وه. کتاب په مخکتنه کې هغه مونږ له په هغه ورځو کې په 92-93 کې 25,000 روپۍ ډېر لوی شو، 25,000 روپۍ هغه مونږ له د هغه کتاب په دغه کې راکړې چې هغه تقریب له راغی نو مونږ له پیسې راکړې و. دا خپل سبحان عابد تلې و پیسې راوړې وې. ما په هغه خبرو له پاسه ولم نو ما وی چې یاره ما ته خو هېڅ پته نه وه چې زه داسې یو کار کوم چې یا به د خلکو ضرورت وي یا به د سوسایټۍ ضرورت وي یا به د حکومت سرکاري خلک به راځي او منسټر یو لوی وزیر به وفاقي راځي یا به کینی او هغه به په دې باندې به د دنیا لوی خلک راځي هغه به پرې خبرې کوي. ما ته په وړاندې ورځ په دغه ورځ دا احساس وشو چې یاره زه کم کار کوم یا کومه شاعري ما کوله نو دا د کار سیزم دی. حالانکې موږ په دې باندې ځان مشغولوو او بس ځواني یو داسې څیز دی چې د مینې ولولې راشي انسان دی که نه ده له خدای پاک احساسات ورکړي دي، دی به څه خوښوي او څه به د انسان د وجود چې دی دا د خاورې یو کنډول دی، په دې کې الله پاک اور او اوبه یو ځای چولي دي، مینه او کرکه، حسد، کینه، بغض، خندا او ژړا دواړه په دې کې دي. لکه هم پکې اور دی په دې کنډولي کې او هم پکې اوبه دي. مینه چې کومه دا اوبه دي، دا نرمي ده او ژړا او دغه چې کوم دی دا اور دی، لکه دا خندا او ژړا چې کوم دا په دې یو کنډولي کې الله پاک په خپلو قدرتونو یو ځای را دغه کړي دي.